بسم الله الرحمن الرحیم. د سعودي عرب په بادشاهانو کې د ټولو نه مشهور شاه فیصل دی. شاه فیصل څوک د پالیسی څنګه وا د ملک ته چلولو دا طریقې څنګه و چې تر اوسه پورې یاد پاتې شو او اکثر په تاریخ کې هغه خلک چې د خپل قانونو لپاره یې څه کړي دي د بل د لاسه قتل شي. شاه فیصل هم په هغې کې یو چې د بل د لاسه قتل شو. دا د چا قتل کو، ولې قتل کو، څنګه یې قتل کو، دغه باره کې دغه یو څو خبرې تاسو سره شریکوم. لومبۍ خو دا دی چې سعودي عرب هغه ملک دی چې دا ماډرن سعودي عرب چې جوړ شوی دی دا 1932 د 1932 کالو چې دا جوړ شوی دی. د ترکو نه د خلافت نه ازادي واغسته، هغې نه ځان جدا کو او بیا پکې لږ خانه جنګي هم وشوه. بیا دا که خاندان علي سعود چې ورته ویلی شي دی کامیاب شو او د هغې په نوم باندې سعودي عرب جوړ شو. د سعودي عرب بانی چې و نه هغه شاه عبدالعزیز نوم او هغه د ملک لومبۍ بادشاه شو او د هغه د مرګ نه بعد چې 1954 کې هغه وفات شو نه د هغې نه پس د هغه زامن پرله پسې چې کوم دی په تخت باندې کېناستل او بادشاهان جوړ شو او دا اوسنی بادشاه چې دی شاه سلمان بن عبدالعزیز نو دا هم چې کوم دی د هغه زوی دی. نو شاه فیصل پکې د شاه عبدالعزیز د مرګ نه بعد شاه سعود په تخت کېناست، د هغه مشر زوی. خو ډېر زر چې کوم دی وایي دا ثابته شوه چې دی د ملک ته چلولو نه دی. نو شاهي خاندان دا فیصله وکړه، علماو فتوی ورکړې، نو هغه د تخت نه لرې کړی شو او بیا شاه فیصل په تخت کېناست. شاه فیصل چې په تخت کېناستو نو د هغه څه وکړل؟ نو لومبۍ خو دا کار وکړو چې یو کونسل یې جوړ کړو. د هغې کونسل کار دا و چې کله یو بادشاه لرې کېږي یا وفات کېږي نو د هغې نه پس په څوک بادشاه کېږي، دا د دې کونسل کار دی چې څوک به بادشاه کوي. دوی مې دا کار وکړو چې په ملک کې چې کوم دی نو د جینکو په تعلیم باندې ډېر فوکس وکړو او د دې سره چې کوم دی ریډیو او ټي وي ټرانسمیشن آغاز یې وکړو. نو څه داسې اصلاحات یې وکړل چې کوم خلک داسې وو چې هغوی لکه دې ته ښه نه کتل، لکه هغوی وایي چې دی جینکو سبق وایي، جینکو سبق یا چې کوم دی نه د ټي وي ریډیو دې ته غیر اسلامي کار وایي، نو هغوی د دې څیزونو خلاف شو د وجې نه. خو بل طرف ته هم دغه شاه فیصل په اسلام باندې مینو او یو پیري ته چې څنګه چا ورته ووایي چې ته ملک دپاره نوی آیین نه جوړې، نو جواب یې ورکړو چې زموږ د ملک آیین قرآن دی. ښه د دې نه علاوه یو پیري ته پر شاهي خاندان کې یو سړی شهزاده بندر په یو انټرویو کې اوس ویلي دي چې هغه وایي چې شاه فیصل ته د ایران بادشاه خط راولېږه. د ایران بادشاه ورته دا ووایي چې خپل ملک کې چې کوم دی نه کوی ایجوکیشن سټارټ کا او کلبونه ډیسکوس جوړ کا او زنانه بار راوباسه او د هغوی ته چې کوم دی نه لنډ لباسونه واچوه، داسې چې کوم دی نه اصلاحات وکړه ګینې تا به په تخت باندې څوک پرې نه دي، مطلب د که څوک انټرنیشنل اسټبلیشمنټ باندې پرې نه دي. شاه فیصل ورته جوابي خط کې دا ولیکل چې ته خو د فرانس بادشاه نه یې، ته خو د ایران بادشاه یې او ایران یو مسلمان ملک دی، ستا نه ولې دا خبره ایره شوې ده، موږ خپل ملک دا کار نه شو کولی. نو دا د هغه چې کوم دی نه هغه اسلام سره ښه دغه شان د شاه فیصل خارجه پالیسي چې کوم دی نو ډېره زیاته داسې هغه اکټیو وه، اګریسیو وه چې د هغې د وجې نه خلک وایي چې د انټرنیشنل اسټبلیشمنټ ته قابل قبول نه و او هغه یې ډېره مخې لرې کوو. نو هغه څنګه وه؟ نو هغې کې د ټولو لومبۍ خو چې کله په اسرائیل په مسجد اقصی کې اور ولګو نو 1969 کې شاه فیصل مخې ته راغی او سعودي عرب په قیادت کې OIC د تنظیم جوړ شو، د مسلمانانو ملکونو تنظیم. بیا په 1973 کې چې کله د عرب اسرائیل وار کې چې کوم دی هغه ملکونه چې د اسرائیل پبلیکلی کولاو سپورټ وکړو نو هغه ملکونو باندې شاه فیصل تیل بند کړل او چې تیل یې بند کړل اول ته کې هغه کوم حال راغی او د هغې د وجې نه هغه ملکونه مجبور شو چې سعودي عرب طرف ته چې کوم دی نه جوکاو جوړ کړو. بیا نو یو دقه چې کوم دی د دغه اګریسیو سټیپ په فارن پالیسۍ کې دغه شان دغه 1973 کې چې د امریکې وزیر خارجه سره ملاقات کې د هغه ته ووایي چې موږ تر دې حده پورې مه تنګوه چې موږ مجبور شو او د تیلو ټول کویانو ته اور ورته کړو، بیا خیمو ته لاړ شو، موږ ګورې بیا خیمو ته تللی شو. نو دا شاه فیصل چې هغه دا دمکي هغې له ورکولی شوه چې موږ بیا نو شاه فیصل اوسني د سعودي عرب بادشاهانو کې دا فرق دی چې شاه فیصل په هغوی باندې دباو واچو، دوی د هغوی په دباو کې کار کوي. 1974 کې په لاهور کې اسلامي سربراهي کانفرنس کې آغاز ورپکاري د بټو او قذافي سره نور مسلم چې کوم رهنماو هغوی سره چې کوم دی د اسلامي اتحاد جوړولو یوه منصوبه پیش کړه او دقه وایي چې کوم دی د دغه کارونه و چې هغې د وجې نه د مغرب ته خوښ نه و نو مغرب دی لرې کو. اوس د قتل واقعه نه دا 12 ربیع الاول د نبی علیه السلام د پیدایش ورځ وه او په دغه ورځ باندې د بار نه راغلي وفدونو او د ملک خلک راغلي ډلې چې وې شاه فیصل سره ملاقاتونه کول. په هغې کې د کویت یو وفد راغلی و، هغه سره چې د ملاقات وخت شو نو هغې وخت کې د په شاهي خاندان کې دننه محل کې دننه د شاه فیصل خپل رواره فیصل بن مساعد د هغه هم فیصل نوم هغه چې شاه فیصل ته وایي خواته راغی د یو بل سره چې کوم دی ملاوېدل نو هغه د خپل د هغه نه جیب نه چې کوم دی نو
تماچه راوباسله او شاه فیصل دوه ورځې وویشتو هغه هسپتال ته چې ورسېد نو هغه هلته کې د هغې نه مړ شو د روارۍ خو گرفتار کو او هغه یې د هغې نه بعد په ریاض کې په کولیام چې کوم دی نه په چوک کې د هغه نه سر او هغې قتل کو نو هغه خو سزای موت غوښتل هغه خو دې د رواره ولې اخر دی قتل کو نو یو خو دا که ده چې کیدای شي دی د بار نه استعمال شوی دویمه دا خبره ده چې د دې نه لږ وخت مخکې په سعودي عربو کې مظاهرې کېدي چې ټي وي بدل ده کې نه شروع کېږي دا غیر اسلامي دی هغې مظاهرې لیډینګ چې چا کو نه هغه د شاه فیصل خپل ورور مساعد او د دې الګ پلار نو چې کله پولیسو هغې مظاهرینو روکولو هغه کوشش کو نه هغې کې پولیس فایرنګ وکړو او په فایرنګ کې د دغه هلک دا قاتل چې دی د مشر ورور مړ شو نو کېدای شي وایي د خپل مشر ورور بدله اخېسته دغه شاه فیصل د دور باره کې او د هغه قتل باره کې د سعودي عربو باره کې یو څو خبرې وي داسې علمي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ګورئ ډېره مننه